ملک صاحب اجازه ده. مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. په خیر. قراری ده. په خیر یې. شکر دی. څه حال ده؟ الحمدلله ته ښه ان شاء الله. په خیر راغلی. هلکان دهقانان مځکې قراري ده ان شاء الله. شکر دی الحمدلله. بس الله دې رضا شه. ته خو د کلي د قوم د ټولو مشر یې. ته چې داسې بېغوري وکړې او داسې کارونه وکړې له دغه نورو خلکو نه موږ څه ګیله وکړو. خیرت دی وروره. څه خبره ده؟ خبره چې څومره وشکالي راغلې ده. دا اوس د نیم ولس څاګانې وچې دي. خلک د څښاک دپاره اوبه نه لري څښاک دپاره. د مای په څه؟ ته په ما پورې څه اړه لري؟ هو ملک صاحب څنګه په راحتي سره وایه چې په ما پورې څه اړه لري؟ ته خپله پوهېږې چې دغه څو کاله کېږي چې بارانونه کم دي، واورې کمې دي، دغه وطن له وچکالۍ سره مخامخ دی. که داسې لکه ته چې هر یو د سهار نه اوبه خوشې کړو تر بېګا پورې، یقین لره چې د ځمکې لاندې اوبه وچېږي. او زه پرون تېرېدم دغه ځمکې دې اوبه کړې او نن دې بیا د سره اوبه ورباندې خوشې کړي دي. ما دغه څو خبرې وې چې درته ومې کړې ملک صاحب. نور خپله فکر پرې وکړه او دغه د خوار ولس او د بېچاره خلکو په غم کې مه اوسه. د خدای په امان زه درنه لاړم. والله دا سړی هم ښه وایي. ټوله ورځ زموږ سولر ورته چلان دی، بس اوبه مفتې روانې دي او د دې اوبو نه خوند اخلو. چې شی سولر هم لګول دي او عمومي قصاګانې هم ایستل دي. او که د ځمکې اوبه وچ شي یا به څه کوو؟ باید د دې کار مخه ونیول شي. ولکه اوبه بندې کړئ چې ضرورت نه وي نوره هېڅ اوبه مه چلنوئ.